د اقتصاد وزارت په یوې خبرپاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي برنامې له رئیس سره تېره ورځ د دې وزارت د واکپال له کتنې خبر ورکړی دی. د دې خبرپاڼې له مخې د ملګرو ملتونو د پراختیايي برنامې مشر په افغانستان کې پراختیايي مرستو ته د بشري مرستو د بدلون په اړه خبرې کړي او ویلي چې دوی چمتو دي په دې هیواد کې د اقتصادي اړتیاو پر بنسټ بېلابېلو برخو کې پراختیايي پروژې پلي کړي. د اقتصاد وزارت واکپال هم له دې پرېکړې څخه په هرکلي سره ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت په دې برخه کې همکاري وکړي. در جریان این دیدار رئیس دفتر UNDP از آمادگیشان در عرصه تطبیق پروژه‌های انکشافی در بخش حمایت از تشبثات کوچک و متوسط، توسعه فعالیت‌های تجارتی و بانکی، مدیریت آبها از طریق تأسیسات آبی وزارتی و حمایت دهاقین از طریق راه‌اندازی برنامه‌های بدیل کشت کوکنار به وزارت اقتصاد اطمینان دادند. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې اند دي چې پراختیايي ته به د بشري مرستو د بدلون په صورت کې کاري فرصتونه ډېر او شته بېوزلي به کمه شي. تنها راهی که میتونه فقر گرافش پایین بره و سبب ایجاد کار شود کمک های اقتصادی است. این کمک ها اگر صورت بگیره بدون شک حکومت قادر به خود شد تا پروژه انکشافی و توسعه خود حرکت بده و به مردم زمینی کار ایجاد شود. هر از گاهی که کار ایجاد شد بدون شک تغییرات در زندگی مردم میه و گراف فقر با ایجاد اشتغال کاهش پیدا خواهد. تغییر کمک های مسئولیت غذایی و مسئولیت اقتصادی بسیار اقدام خوب است و ای کاش که عملی میشد. در طول 2.5 سال گذشته در افغانستان تنها کمک‌هایی که صورت گرفته به منظور مسئولیت غذایی بوده. له دې سره د اقتصاد وزارت د خبرپاڼې له مخې ټاکل شوې ده د اقتصادي اړتیاو پر بنسټ پراختیايي مرستو ته د بشري مرستو بدلون برخه کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي برنامې او اقتصاد وزارت یو ګډ ټیم د دې مرستو د لارې د بدلون په اړه په کار پیل وکړي.